دوستانو کله چې تاسو سره څوک مشوره کوي یا تاسو څوک وایي آیا دا کار صحیح ده، آیا دا خوري، آیا دا تاسو خوند کوي، آیا دا کپړې، آیا دا موبایل اخلي، تاسو ورته بیا وایي هو دا مناسب دی. کله چې تاسو یو چا ته دا صحیح ده، دا مناسب دی، دا ښه دی، په الماني ژبه داسې وایي یا das passt. لکه تاسو ته وایم آیا غواړئ دغه پتلون واخلئ، ته وایئ دا صحیح ده یا مناسب دی، داسې ورته وایي یا das passt. که وایي نه دا داسې معنا دا مناسب نه دی یا ښه نه دی، ژبه دا اصطلاح داسې nein das geht leider nicht، nein das geht leider nicht، دا صحیح نه دی، داسې معنا دا مناسب نه دی. دوستانو په الماني ژبه څه وایي؟ په دغه ورځ ته مصروف یم، په دغه ورځ ته مصروف یم، په الماني ژبه څه وایي؟ سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې یو څو مهمې جملې زده کړو. روانې جملې دي، د الماني ژبې مهمې جملې دې زده کړئ. کله چې موږ چاته وایو ته به زما انتظار چېرته کوې، ته به ما ته انتظار یا زما انتظار به چېرته کوې، په الماني ژبه دا پوښتنه داسې کوو: wo willst du auf mich warten؟ wo willst du auf mich warten؟ ما ته به انتظار چېرته کوې. څه beispiel د مثال په طور موږ ورته وایو زه به ستا انتظار یا زه به د اورګاډي په تمځای کې ستا انتظار کوم، زه به د اورګاډي په تمځای کې ستا انتظار کوم. په الماني ژبه داسې وایو: ich werde am Bahnhof auf dich warten، ich werde am Bahnhof auf dich warten، زه به ستا انتظار د اورګاډي په تمځای کې. دوستانو که غواړئ الماني ژبه زده کړئ، ما سره اوسئ، په کم وخت کې ډېر څه زما سره د الماني ژبې روانې خبرې زده کړئ. که وایو هو تاسو کولی شئ دلته کښېنئ، هو تاسو کولی شئ دلته کښېنئ، اجازه ده په الماني ژبه داسې وایو. یا Sie können hier sitzen، یا Sie können hier sitzen، تاسو کولی شئ دلته کښېنئ. که موږ ورته وایو نه دا ځای نیول شوی دی یا خوندي دی، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو: Nein dieser Platz ist reserviert، Nein dieser Platz ist reserviert، یعنې دا ځای نیول شوی دی، مطلب بل څوک وختي نه ناسته. زده کړئ، مهمې جملې دي. سلامونه دوستانو، دا جملې مې درته جوړې کړې دي او اصطلاحات
ځکه په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. داسې جملې مې درته جوړې کړې دي چې تاسو هم پوهیږئ چې روزمره په ژوند کې ترې استفاده کولی شئ. وایي زه باید اوس لاړ شم، زه باید اوس لاړ شم. باید دلته باید موږ داسې وایو ich muss jetzt gehen، ich muss jetzt gehen، زه باید اوس لاړ شم. دوستانو که موږ بیا چاته وایو بیړه مه کوه، تعدي مه کوئ، په الماني ژبه داسې وایو beeilen Sie sich nicht، beeilen Sie sich nicht، وایي بیړه یعنې تعدي مه کوئ. دوستانو یوه جمله ده په الماني ژبه موږ څنګه وایو نن شپه هم پاتې شه، نن شپه هم پاتې شه. تاسو که مېلمانه راغلي دي تاسو ورته وایئ چې نن شپه هم پاتې شه، په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک دا جمله صحیح لیکي. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې مهمې جملې زده کړو. کله چې تاسو چاته وایئ هغه ما ځوروي یا هغه ما ته مزاحمت کوي، په الماني ژبه داسې وایو stört mich، هغه ما ته مزاحمت کوي. بله جمله ده کله چې تاسو یو ځای ته لاړ شئ مېلمانه یاستئ، په الماني ژبه وایو زه دلته مېلمه یم، داسې وایو ich bin hier Gast، ich bin hier Gast، وایي زه دلته مېلمه یم. بله مهمه جمله دا ده چې تاسو په کیمپونو او په هایمونو کې یاستئ، څوک په ژبه نه پوهېږي، وایي زه ترجمان ته اړتیا لرم، زه ترجمان ته اړتیا لرم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich brauche einen Dolmetscher، ich brauche einen Dolmetscher، زه ترجمان ته اړتیا لرم. دوستانو تاسو کولی شئ الماني ژبه ما سره زده کړئ، په کم وخت کې ډېرې خبرې روانې جملې زده کړئ. کولی شئ یوټیوب ته هم ورشئ، د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه هغه جملې زده کړو تاسو چې ورسره روزمره ژوند کې مخامخ کېږئ. کله چې تاسو ته څوک وایي چېرته یې، چېرته په الماني ژبه داسې وایي wo bist du، بیا تاسو ورته وایئ د مثال په طور زه په کور کې یم، په الماني ژبه داسې وایي ich bin zu Hause، ich bin zu Hause، زه په کور کې یم. که تاسو د باندې یاستئ وایي زه بهر یم یا د باندې یم، په الماني ژبه داسې وایو ich bin draußen، ich bin draußen، زه د باندې یا بهر یم. که تاسو په داخل کې یاستئ، په دفتر کې یاستئ، په کور کې یاستئ، خو په داخل په کوټه کې یاستئ، په هر ځای کې یاستئ، په الماني ژبه داسې وایو ich bin drinnen، ich bin drinnen، مطلب زه په داخل کې یم. دوستانو که غواړئ الماني ژبه زده کړئ بهترین فرصت ده، یوټیوب چینل ته هم ورتلی شئ، د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی، او زما همدغه یوازینی ټیک ټاک ده، دلته تاسو خپلې پوښتنې هم کولی شئ، تاسو به زه په وخت سره جواب درکړم. ګورو چې څوک ما سره الماني ژبه په کم وخت کې زده کولی شي. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه درې جملې جوړوم، مهمې جملې دي. کله چې موږ چاته وایو کولی شم چې لاړ شم، کولی شم چې لاړ شم، په الماني ژبه داسې وایو کولی شم. دلته په معنا دا اجازه ده چې لاړ شم، دا اجازې ته وایو فارمل طریقې سره به داسې وایو darf ich gehen، darf ich gehen، کولی شم چې لاړ شم یا اجازه ده چې لاړ شم. بله جمله ده وایي اجازه ده چې راشم، اجازه ده چې راشم، په الماني ژبه داسې وایو darf ich kommen، darf ich kommen، اجازه ده چې راشم. دوستانو ما سره اخري جمله دا ده وایي اجازه ده چې پوښتنه وکړم، اجازه ده چې پوښتنه وکړم، په الماني ژبه داسې وایو darf ich fragen، darf ich fragen، اجازه ده چې پوښتنه وکړم. مهمې جملې دي، زده کړئ او ما سره اوسئ چې الماني ژبه په ګډه زده کړو. سلامونه دوستانو، ځل بیا ستاسو په خدمت کې د خان صاحب پوښتنه، مهمې جملې پوښتنه کړې دي. وایي اختر رانږدې ده، په الماني ژبه څنګه وایو زه سلماني ته ځم یا سلماني ته روان یم، په الماني ژبه داسې وایو ich gehe zum Friseur، ich gehe zum Friseur. بله پوښتنه دا کړې وایي زه خپل ویښتان جوړوم یا کټ کوم، په الماني ژبه داسې وایو ich schneide meine Haare، ich schneide meine Haare، زه خپل ویښتان جوړوم. دوستانو په الماني ژبه څنګه وایي چیرته روان یې، چیرته روان یې. تاسو کولی شئ دا جمله په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک دا جمله صحیح لیکي.